محترم ورونو، الله عز وجل په سورة یاسین کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغو کفارو ته د مثال په ډول د هغه قریې د اوسېدونکو حالات بیان که کم چې دغه کلي او قریې ته رسولان راغله. اکثره مؤرخین او مفسرین وایي چې دغه قریه د انطاکیې ښار چې د شام په شمالي طرف کې نږدې و ترکیې ته واقع دی او اوس په ترکیې کې شامل دی. نو دغه قریې ته رسولان راغله. الله عز وجل فرمایي: اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. کم وخت چې موږ و دوی ته دوه رسولان ولیږل، د دغه قریې خلقو د هغو تکذیب وکړ، د دوی دعوت یې نه منئ. په یوه وخت کې دوه رسولان ورغلل، دواړه و دغه قریې ته دعوت کوي. فکذبوهما، د دواړو تکذیب یې وکړ. فعززنا بثالث، پس موږ و دوی ته په درېیم رسول سره عزت او قوت ورکوي. په یوه وخت کې درې رسولان ورځي او دعوت کوي. مؤرخین وایي چې د دغو انبیا علیهم السلام نومونه صادق، صدوق او شلون و. والله اعلم. اوس دغه انبیا علیهم السلام خپل قوم دعوتوي، د الله جل جلاله د عذاب څخه یې بیروي، توحید ته یې رابولي او ورته ویل به: وما علینا الا البلاغ المبین. یعنی نسته پر موږ بېله ښکاره واضحه پیغام رسول سره د معجزو. یعنی موږ خپله فریضه ادا کړې ده، د الله عز وجل پیغام مو په ښه واضح ډول سره تاسو ته رسولی دی. ستاسې هدایت زموږ په قدرت کې نه دی، زموږ وظیفه تبلیغ دی، خو هدایت او لارښوونه د الله عز وجل په قدرت او اراده کې ده. مګر د قوم رد او جواب لکه د پخوانیو امتو جواب بد او انکار و. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. دغه د انطاکیې خلقو و رسولانو ته وویل: نه یاست تاسې مګر زموږ په مثل انسانان، موږ هم بشر یو او تاسې هم بشر یاست. تاسې څنګه رسولان سواست او رحمان جل جلاله هیڅ شی نه دی رالیږلی، نه وحی سته نه رسالت. نه یاست تاسې مګر درواغ وایاست. العیاذ بالله. انبیا علیهم السلام دعوت کوي او دوی انکار کوي. څو بیا خبره د انبیا علیهم السلام تر سپکاوي پورې ورسېده. خبره و آخر او فیصلې ته نږدې کېږي. انبیا علیهم السلام وایي: قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. ویل الله عز وجل زموږ رب ته معلومه ده چې بېشکه موږ تاسې ته رالیږل سوي یو او نسته پر موږ مګر پیغام رسول. خو د انطاکیې خلکو یې په جواب کې وویل: قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. ویل بېشکه چې موږ بدفالي نیولې ده په تاسې، که تاسې د دغه خپله دعوته منع نسي، دغه دعوت او د رسالت دعوه پرې نږدي، خامخا به موږ تاسې سنګسار کړو او خامخا به زموږ د طرفه ډېر دردناک عذاب در ورسېږي. قوم وایي: تاسې مو پر بدپالۍ نیولي یاست، نه غواړو چې تاسې ووینو. چې دغه انبیا علیهم السلام به ورنږدې کېدل، قوم به ځلېرې کېدی. ویل دا خلق نحس او ناسیان دي. او بیا یې هم په رجم، سنګسار او شدید عذاب سره تهدید کړ. انبیا علیهم السلام په جواب کې ورته وویل: قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ویل ستاسې بدپالي ستاسې سره ده چې هغه دغه کفر دی، د خپل کفر په واسطه بدبخته سوي یاست. که چیرې تاسې ته نصیحت وکړه سي نو دغه ته بدپالي وایاست. داسې نه ده، بلکې تاسې
اسراف کوونکی قوم یاست، تر حد مو تیری او تجاوز کړی دی، خپله نفع او ضرر نه پیژني. اوس هغه اندازې ته ورسېدلاست چې په دغه عمل د مخني قومونه هلاک او برباد سوي دي. ورونو، هر وخت چې خبره و دې ځای ته ورسېږي چې قوم خپل نبي په رجم، په شړلو او په عذاب تهدید کړي، دلته نو الله عز وجل په خپل قدرت مداخله کوي. او انبیاء علیهم السلام ورته وویل تاسې اسراف او تر حد تجاوز وکړئ، خطرناکه مرحلې ته ورسېدلاست، بس کئ، نور تجاوز مه کوئ. دا خبره یعنی د قوم او انبیاء علیهم السلام د سوال او جواب خبره و یوه سړي ته چې د ښار په لرې اطرافو کې کار کاوه و هغه ته ورسېدی. هغه پوه سو چې خطر را روان دی، ویني چې قوم یې د انکار و هغه درجې ته ورسېدی چې پخواني امتونه ورسېدلي وه او بیا هلاک سو. د ده قوم هم اوس خپل انبیا په رجم، سنګسار، په شړلو او په شدید عذاب تهدیدوي. نو پر خپل قوم وبېرېد چې الهي عذاب پر نازل نسي. ډېر مورخین وایي چې د دغه سړي نوم حبیب النجار و. دغه سړی حبیب النجار رحمه الله چې د ښار په آخري اطرافو کې په کار مشغول و، په ډېر تلوار او ځغستا د هغه ځای څخه راغی. پر خپل قوم بیریږي چې عذاب پر نازل نسي، په تلوار او ځغستا را روان دی. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. یعنی د ښار د لرې طرفه څخه یو سړی راغلی چې په تلوار او ځغستا سره را روان و، چې هغه دغه حبیب النجار و، او ویل ای زما قومه، تاسې د دغه رسولانو متابعت وکئ. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. متابعت د هغه چا وکئ چې ستاسې څخه د خپلې لارښوونې په مقابل کې اجر، مزدوري او بدل نه غواړي. حال دا چې دوی پر سمه د خیر او اصلاح پر لار روان دي. تاسې وګورئ، د دوی اخلاق، اعمال او عادات ټول ښه دي، بې غرضه د خیر غوښتنه کوي او کم عوض هم نه درڅخه غواړي. په شر مو نه امر کوي، په ښو او لوړو اخلاقو مو امر کوي. نو بیا ولې د دغسې بې غرضو او پاکو خلقو متابعت ونه کړه سي؟ قوم ورته وویل چې ته د دوی په دین یې؟ حبیب نجار په جواب کې ورته وویل وما لي لا اعبد الذي فطرني والیه ترجعون. او څه مانع سته ماته چې عبادت نه کوم د هغه چا چې زه پیدا کړی یم؟ هېڅ مانع نسته، زه باید د زړه د اخلاصه د خپل خالق عبادت وکم، او خاص دغه الله ته تاسې رجوع کوئ، په قیامت کې د هغه جل جلاله په حضور کې درېږي. که څه هم د حبیب نجار دغه خبره په ظاهره خپل ځان ته وه، مګر په حقیقت کې و خپل قوم ته نصیحت وکړي. یعنی په تاسې څه سوي دي چې د هغه لوی خالق عز وجل عبادت نه کوئ؟ داسې ګمان مه کوئ چې تاسې عبث پیدا کړي یاست او آزاد پاته یاست. داسې نه ده، بلکې پس د مرګه ټول د الله عز وجل په حضور کې حاضرېږي. نو د اوس څخه لا د هغې ورځې دپاره تیاري ونیسئ او مې هېروئ. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. حبیب نجار ویل ایا بیل الله عز وجل څخه نور معبودان د ځان دپاره پیدا کم؟ که چیرې رحمان جل جلاله و ماته د یوه ضرر اراده وفرمایي، نو دفع به نه کړي زما څخه شفاعت او سپارښت د دوی هیڅ شی، او نه به مې خلاص کړي. انی اذا لفی ضلال مبین. که زه د ځان دپاره نور معبودان او خدایان پیدا کم، دغه وخت نو زه په ښکاره ګمراهۍ کې یم. او بیا نو حبیب نجار په ښکاره سره دا اعلان وکړ، ویل انی آمنت بربکم فاسمعون. بېشکه چې ما ستاسې پر رب ایمان راوړی دی، پس تاسې دغه زما اقرار واورئ چې د قیامت په ورځ مې شاهدان سي. یعنی د ټوله قوم په حضور بې تردده اعلان کوم چې ما پر واحد الله ایمان راوړی دی. اوس نو کافر قوم د حبیب نجار سره څه وکړه؟ ویل ښه، ته هم د دوی سره یې؟
سړی یې پر مځکه غزار کوي او دوی پکښې غورځي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي تر هغو پکښې غورځېدل چې کرنکه یې د باندې راووته، کلمې یې و خولې ته راغلې، په ډېر ظلم او جفا سره یې په شهادت ورساوه رضی الله تعالی عنه. الله عز وجل فرمایي قیل ادخل الجنه، د ده د شهادت سره متصل امر صادر سو چې فورا دې و جنت ته داخل سي. لکه چې د شهداو ارواحونه د مخه تر قیامت جنت ته داخلیږي، نو ده ته هم وویل سوه فورا و جنت ته داخل سي. ورونو دا د قرآن مجید د ادا طریقه ده، په دغسې واضحو امورو کې اختصار کوي. داسې ونه فرمایل فاخذوه فقتلوه فقیل ادخل الجنه، بلکې خبره واضحه ده چې هغو په شهادت ورساوه او د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سول قیل ادخل الجنه. حبیب نجار فورا و جنت ته داخل سو او هلته د جنت پر نعمتو خوند اخلي. په جنت کې د نورو شهیدانو سره یوې خوا او بلې خوا ته الوزي، او تاسې پوهیږئ چې د شهیدانو ارواحونه د مخه تر قیامت په جنت کې په زرغونو مرغانو کې دي، او هر چیرې چې په جنت کې خوښه وي هلته الوزي او ګرځي. اوس چې حبیب نجار په جنت کې دا نعمتونه ولیدل، هلته یې وویل قال یا لیت قومي یعلمون بما غفر لی ربي وجعلني من المکرمین. ویل کشکې زما قوم په دې پوه سوی وای چې زما رب و ما ته بخښنه وکړه او زه یې د مکرمینو څخه وګرځولم، د عزت او نعمت خاوند سوم، د شهادت په برکت یې ټوله ګناهونه عفو سول. ورونو د فی سبیل الله شهادت څونه لوړه درجه ده. الله عز وجل دې زموږ ټولو شهادت فی سبیل الله په نصیب کړي. د حبیب نجار په جنت کې لوړې مرتبې وې، ډېر عزت یې و. اوس چې دلته د قوم حال و داسې درجې ته ورسېدی، کم څوک چې ایمان راوړي هغه د دوی د طرفه وژل کیږي. دلته نو الهي مداخله وسوه. الله عز وجل فرمایي چې اوس نو موږ و دغه قوم ته څنګه جزا ورکړو. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. یعنی د دغه حبیب نجار پر قوم د ده تر شهادت وروسته د دوی د هلاک دپاره موږ د آسمان څخه لښکر نه کوي نازل، او نو موږ د لښکر نازلونکي. الله عز وجل د دوی د سزا او جزا ورکولو دپاره د آسمانه څخه لښکرې نه راولېږلې او نه مسلحې قواوې راولېږلې، او نه د دوی هلاک و داسې شیانو ته ضرورت درلودی. د دوی د سزا او جزا دپاره څه شي کافي وه؟ د جبریل علیه السلام یوه چغه، یوه ناره د دوی بس. ان كانت الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. نو عذاب د دغه قوم مګر یوه چغه وه. جبریل علیه السلام یوه چغه پر وکړه، چناب وبره دوی ټول مړه یخ پخ پراته وه لکه د اور ایرې. جبریل علیه السلام راکښته سو، فقط یو آواز یا یوه چغه یې وکړه، دوی ټول هلاک سو. فاذا هم خامدون. الله عز وجل د کافرو بندگانو د حسرت او افسوس حال بیانوي او فرمایي یا حسرة على العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. حسرت او افسوس دی پر کافرو بندگانو، نه دی راغلی دوی ته هیڅ رسول مگر و دوی چې پر هغه به استهزاء، ټوکې او مسخرې کولې. د عزیز او قوي الله پر وجود او قدرت به انکار کاوه. د الله عز وجل د مخلوقاتو څخه یوه مخلوق په یوه چغه ټول قوم خامدین مړه او ځای پر ځای کړه. نو پاکي دي هغه قادر او قوي الله لروي چې جبریل علیه السلام یې خلق کړی او پیدا کړی دی. دا د جبریل علیه السلام قوت او طاقت دی چې په یوه آواز یې قومونه هلاکیږي. نو د جبریل علیه السلام د خالق په قدرت کې څه فکر کوئ؟ سبحانه هو القوي العزیز. دا قصه د هغه قریې د اهل قصه وه چې د مرسلینو تکذیب یې وکړ. ورونو دغه احداث او واقعات د هغو رسولانو او هغو امتو وه چې د ابراهیم او شعیب علیهم السلام په مابین کې را لېږل سوي
او الله عز وجل و موږ ته په قرآن مجید کې د قصو پر ډول د عبرت لپاره بیان کړي دي. محترمو اوریدونکو، تاسې وګورئ چې د انبیا علیهم السلام په قصو کې لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي څونه عبرتونه څونه نصیحتونه پراته دي، او د انبیا علیهم السلام ژوند د بشر دپاره منهج او د ژوند تګلاره ده. د دوی علیه السلام ټول ژوند په دعوت او تبلیغ تېرېدی. خلق یې و حق او الهي دین ته رابلل، سمه لار یې ورښول. موږ په ټولو پرله پسې قصو کې ولیده چې انبیا علیهم السلام د خپلو قومو او امتو سره څنګه رویه اختیار کړې وه. نرمه، ملایمه او عاجزانه طریقه یې اختیار کړې وه. ومو لیده چې هر نبي به خپل قوم ډېره موده و حق دین ته رابلی. متاسفانه قوم به انکار کاوه، خو انبیا علیهم السلام به نور هم خپل دعوت ته په دلایلو په نرمه لهجه په تکرار سره دوام ورکاوه، مګر قوم به دوی تهدیدول. انبیا علیهم السلام به د الهي عذاب په نازلېدو سره انذار ورکوي، وبې بیرول، خو قوم به دوی په شړلو، سنګسارولو او وژلو سره تهدید کړه، چې په آخر کې به نبي د قوم د ایمان څخه ناامیده سو. نو بیا الله عز وجل ته دعا وکړه چې د ده او د ده د قوم په مابین کې فیصله وکړي، او بیا به پر قوم عذاب نازل سو. د انبیا علیهم السلام د خپلو امتو سره دغه د دعوت طریقه او منهج و، او د قوم د طرفه دغه رد او تهدید و. د یونس علیه السلام د قوم د طرفه هم دغه رد او تهدید د یونس علیه السلام سره عملی سو، مګر دا چې قوم یې د الهي عذاب علامې ولیدې په زارویو سوه، توبه یې وکړه و حق لارې ته رجوع وکړه. کم وخت چې ایمان راوړي، الله عز وجل د دوی توبه قبوله کړه. نو دا معلومه او ښکاره خبره سوه چې اصلا د بشر او امتو هلاکول او بربادول مقصد او هدف نه دي، بلکې هدف او مقصد دا دی چې بشر د رب البشر و عبادت ته رجوع وکړي، بوتان او واسطې پرېږدي، د هغه چا عبادت وکړي چې د بشر خالق او رازق دی او د ټوله کون مدبر دی.